الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د هغه رب ذوالجلال چې د پورا کائنات پیدا کړی. ملګرو که موږ نن وګورو، موږ او تاسو ټول نن ورځ د خپلې د کمیونټي چې کومه ده د خپلې د علاقې د ترقۍ دپاره دلته راټول شوي او راغلي یو. د ټولو نه لاول خو به زه دا خبره وکړم ملګرو، ستاسو په ذهن کې به هم دا خبره تېرېږي که تاسو وګورئ په دې علاقه کې به ما ویډیوګانې جوړولې او بیا به مې د دې علاقې د ترقۍ په باره کې خبرې کولې. هر یو نن زه یوازې الف تابان یم او که اوس وګورم دا ټول راته داسې ښکاري چې دا ټول الف تابان ناست دي، ځکه چې د دیو په ذهن کې دغه جذبه راټوله شوې ده چې موږ د خپلې علاقې دپاره د ترقۍ کار وکړو او بیا د هغې دپاره د پرمختګ کار وکړو او د خیر ښېګړې کار وکړو او د انسانیت قدر وکړو. که دلته تاسو وګورئ ملګرو، ډېرې غټې غټې علاقې دي او بیا د هغې د ټوریزم سپاټ په باره کې موږ خبرو وکړو. ډېر زیات ټوریزم سپاټس دي او بیا نورې داسې ستونزې دي. خو که موږ وګورو ملګرو، دې ځوانانو دا یو ایجنډه راوچته کړل او بیا دې له نوم ورکړل د ینګ ویژن، چې دیو به دلته کې چې کومې ستونزې دي بیا چې کوم د علاقې خیر ښېګړې دپاره موږ به کار کوو. نو دا خو ډېره ښه خبره ده، ځکه چې دا یوازې د دنیا کار نه دی بلکې دا زموږ د آخرت دپاره هم ښېګړه ده. نو موږ له پکار ده چې د دیو سره دغه شنې خیر ښېګړې کار کې خدمت وکړو او خپله جذبه چې دغه دیو ته وښیو، ځکه چې دا جذبه د خلکو ته وښیو چې دغه زموږ جذبه ده او تر اوسه پورې لکه موږ سره چې چا څومره هر څومره چې یا موږ دو یا نه پیدو په دې خبرو او په دې ټولو منځ کې هغه موږ دې کسانو ته وښیو چې اوس به موږ هر یو کس چې دی دا جذبه لرو څنګه چې دې ځوانانو ده. نو د دې نه مخکې به زه تاسو دا یو شعر ویم، لکه که موږ په خبرو باندې څه کار کوو نو په خبرو هېڅ کار نه کېږي. که موږ دلته کې تنظیمونه جوړو یا هلته تنظیمونه جوړو او بیا څه کار نه کوو سبا دپاره، نو د هغه تنظیم نه خو بیا څه مطلب نه شو. نو هر یو کس په دغه د خپل زړه نه بغض، حسد، کینه او کوم نفرتونه چې ټول ناول به هغه لر کړو، ځکه چې زموږ د علاقه بیا په ترقۍ هم ځي او په کامیابۍ به هم ځي او کوم د دې علاقې ته چې کومې کارونه راځي هغه هم په خیر خوشحالۍ او په مینه او محبت سره کېږي. نو هغه شعر دی چې وچو شګو کې کورونه نه جوړېږي، په هوا کې محلونه نه جوړېږي، د عمل قوت پیدا کوي په خپل ځان کې، په خبرو خو قامونه نه جوړېږي. بیا د هغې نه وروستو سردار علي یوسفزۍ دا خبرې وکړې چې تاسو خپلې خبرې کټ وکړئ په دریو الفاظو کې. په دریو الفاظو کې زه دا خبرې کوم چې دلته که موږ تاسو وګورو درې قسمه خلک چې دي هغه راغلي دي. یو مشران دي، دویم چې دي هغه ځوانان دي او اخري چې بیا دي هغه ماشومان دي. نو که تاسو ټول سوچ وکړئ زموږ په ذهن کې دغه یوه جذبه ده چې نن موږ دلته د دې دپاره راغلي یو چې دغه د ینګ ویژن چې کوم ګروپ دی د هغې مرسته وکړو او د هغې په کار کې موږ هم شریک شو. ځکه نبي علیه السلام ارشاد مبارک دی وایي چې تاسو د خیر ښېګړې دپاره کار وکړئ او د ټولو نه غوره انسان هغه دی چې هغه د ځان نه زیاته فایده نورو خلکو ته ورکړي. نو بیا د دې ځای داسې ډېرې ستونزې دي په هغې به خبرې کوي. دا ینګ ویژن چې کوم ګروپ جوړ شوی دی دوی به ستاسو د ترقۍ په باره کې او په اخلاص سره، په مینه محبت سره، په ورورولۍ او په خوشحالۍ به تاسو سره د دې علاقې په باره کې خبرې کوي. خو زموږ به صرف دومره سپورټ چې د دیو سره به شانه ولاړ یو او دیو ته به هم زموږ دا اجازانه ریکویسټ چې دیو کومې خبرې کوي یا د کمیونټي ډیولپمنټ په باره کې چې کومې خبرې دي هغه به په سچ او په صداقت سره کوي. د دې ځای زموږ د سکول د ټولو نه اول خبره چې د علم دی، علم چې هغه موږ ته د سکول نه حاصلېږي، بیا د مدارسو نه، نو چې موږ په هغې منځ کې کار وکړو بیا داسې نورې چې کومې خبرې دي هغه خپل دي عوام ته مخې ته راولو. نو د هغې دپاره تاسو سره یو واحد دا یو تنظیم راوچت شوی دی چې هغه څه شی دی ینګ ویژن. هغه به ستاسو د کومې ستونزې چې دی حل کوي، خو چې موږ دیو سره څه شي سره په صداقت او په مینه محبت سره ودرېږو. نو هغه بل شعر دی وایي چې زما په خاوره پوهنتون لکنډر مه جوړوئ، زما بچي به بیا کونترې او تنظرې ساتي. او دا به تصویر د نوم د کمې پښتنې لیکلې، پښتانه څومره په پرده خپلې تورسرې ساتي. او پښتون به څنګه د یو بل تندی په مینه ښکل کړي، زړونو کې یو بل ته وړې وړې خبرې ساتي. دلته کې دغه شنې مینه، محبت، ورورولي، امن، خوشحالي سیوا کړو نو زموږ دا کمیونټي چې کومه ده دا به په مخه لاړه شي او په ترقۍ به لاړه شي. نو بیا دې ډېرې خپلې خبرې وکړې، نورې خبرې خو موږ له نه راځي، خو دغه یو څو خبرې مې وي او دا مې د ټولو نه ډېر اهم ګڼم، ځکه چې مخکې به زه یوازې لګوم، اوس دا ټول ځوانان چې دي ما سره دي. نو ډېره مینه او مننه، ښاد او آباد او بریالي اوسئ.